دا ابوبکر غونته شان بدل الله کله درکې دا بل هغه پسله خزي درکې یو څلور خبري واوره اول اذا صلت المرأة خمسها خوري اول خبر را پینځه ټیمه مونځ کوه یوه وصامت شهرها دوه د روجې د رمضان د نور روجو سوچ مه کوه خیر دی بس صرف د رمضان د روجو سوچ وکړه دوه دریم وحفظت فرجها ځان ته لږ سوچ وکړه چې عفیق په او پاک دامنه یې که نه د خپل ځان ساتنه کې که نه د خپل ځان حفاظت کې که نه کې که دا صفت د درې او څلورم واطاعت زوجها د خاوند تابعداري کې قیل لها چې کله د قیامت ورځ راشي ورته وبویلی شي ادخلي من ای ابواب الجنه چې د جنت په اتو دروازو کې د کومه یوه خوښۍ په دې ورشي دا یې ورته رونو په دې نه ده ویلی چې ښځه مثلا ډېر روژې نیسي یا ګنې ډېر ذکرونه کوي یا ګنې ډېر تلاوتونه کوي یا ګنې والله په دې خبره یې ورته خبره کړې ده ښځې چې تر څو پورې دا صفت د پکې نه چې د خپل ځان حفاظت دې نه کړی د دې نه بغیر د جنت د اتو دروازو د بلکې دا قرآن یوه خبره کوي دا چرته ونه وایي چې یوه ښځه به کله نیک عملی چې ګنې هغې ډېر مونځونه کول ګنې هغې ډېر روجې نیولې نه دې ته الله نیک عمله ښځه نه ده ویلې بلکې په دې قرآن کې الله وایي فالصالحات قانتات حافظات للغیب الله فرمایي نیک عمله ښځه هغې ته وایي چې هغه د ځان حفاظت کوي چې خاوند یې نه وي او دی د ځان د خپل نفس حفاظت کوي دې ته په دې د چا نظر نه لګېږي د دې عورت محفوظ وي دقې ته الله نیک عمله ویلې ده بې حیا ښځه که ټول عمر روژوي که ټول عمر عبادت کوي والله که هغې ته الله په قرآن کې چرته هم نیک عمله ګرځوي قرآن چې سړی ګوري قرآن کریم و ښځه ده داسې ښځه ده لکه زمونږ د مور په ځای ده مثلا داسې وخت ته رسېدلې ده چې دا نکاح کول سوچ نه لري بوډۍ ښځه ده الله په دې قرآن کې یو خبره کوي څه وایي وایي که دا بوډۍ ښځې غټې غټې څادرې په ځان نه راچوي خیر دی لازمي نه ده چې دا دې غټه بلقه په ځان نه واچوي خو بیا څه وایي وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ که بوډۍ ښځه بوډۍ شوې ده خو الله فرمایي که دا د خیر چابي د ځان سره غواړي دا د په ځان کې بیا هم د عفت صفت پیدا کړي خیر په عربۍ کې داسې معنا لري یوه ښځه خور مې وایي چې مال الله هر یو خیر راکړي هر یو خیر په غیر د عفت نه میلاویږي